یو وارې بیا د ثوابی د ټول ټیم یو جهان مننه چې راغلی کتوزو ته د خړو کوڅو ته د خړو لارو ته او موږ سره مناستې را جوړ کړو. دغه شعرونه ثوابی د ملګرو لپاره چې په برخه مو د ټول عمر جړا د مصوره په برخه مو د ټول عمر جړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې د خندا د مصوره د بعد نیم تصویر د اندازه د ثواب نشته په بعد نیم تصویر کې د ګناه د مصوره د مور په غېږ کې اوږې ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر د کړې انتخا د مصوره دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره دا څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره په ځان یې پروا نشته د ساتي د خلکو زړونه بس دا د لیوني عجیز ګناه د مصوره. مننه. او دغه زموږ ملګري عبید غوښتنه کړې دغه شعرونه چې بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي. مننه. ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي. خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو که پکې ذکر د دهقان کېږي نو نه دې کېږي. د یار غمونو مې عجزه د زړه زور اوبه که اوس که صفت زما د توان کېږي نو نه دې کېږي. یو وارې بیا د ثوابی نه راغلي ملګرو ستاسو د ټول ټیم یو جهان مننه. په دې خبرو باندې تیګا کېدا خپل نازکې شونډې څلسېزې او خپل نازکې شونډې څلسېزې بس پسندرو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او د رسول ومنه په دې خبرو باندې تیګا کېدا. ست پساندو کی